شپه کوو د شپې لپاره مو میله راایستلې ده البته شپه نه نو څونه غټې غټې ډبرې دي دا فکر کوم مو ولګوه خو دا دانش دی د نجیب ورور کریمي صاحب ده او دا سالار دی بله ایسار دی او دا شان چې پکې شنه دي دې ته لبي دریا وایي ما د کدو پیازه د روش خو نو نسو ورته ویلی روش نسو ورته ویلی په لوېدو دی د مازدیګري ټیم دی غوښې مینځي او دا زابل ولایت دی دلته مجان مستې جوړوي دا دی ولا د والي واو دې ورچولې درمیانه د پیازو اوبه وې اوس یې مکملې ایښومه څنګه دي خزه السلام علیکم ګران دوستانو یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي مازدیګري ټیم دی بجې دي ټیک 5 بجې زابل ولایت دی او راغلي یو د زابل ولایت د میلې یو مهمې نقطې ته سارانه چې ورته وایي نو شاته به مې وینئ چې ټول د زابل ولایت دی او د زابل ولایت مخامخ هغه بلایسار چې ورته وایي هغه معلومیږي نو نن د خیره سره موږ پلان لرو په دې خاطر مازدیګر ناوخته راوتلي چې د دې شپه کوو د شپې لپاره مو میله راایستلې ده البته شپه نه نو تر د شپې تر دا 12 تر 1 بجې به د خیره سره بانډار وکړو نو زه یم نجیب دی او ډاکټر صاحب راغلي یو او پاتو خانزاد دی اوس پسې را روان دي نو د دې به د خیر سره خیمه ودروو اشپزي به وکړو نو به کېدای شي د اشپزي مسؤل بیا نجیب نو چای ما یو ټوله شان مو راسره راوړي دي نو تاسو ته ولاګ هم جوړوو فکر کومه دا په زابل ولایت کې لومړی ځل چې څوک د شپې د خوا میله کوي او یا کمپینګ کوي نو تاسو راځئ ولاګ راسره تعقیب کوئ او خوند ځینې واخلئ دا وینئ څونه غټې غټې ډبرې دي دا فکر کوم دا داسې معلومیږي لکه یو وخت خلک وایي دا ځای اوبه وې اوبه وې نو دا دی دا د زابل ولایت بلایسار دی او دا شان چې پکې شنه دي دې ته لبي دریا وایي دې خواته نو دا سړک راختلی دی او دې خواته چې دی لمر په لوېدو دی د مازدیګري ټیم دی نو راځئ د خیر سره موټر ته به ولاړ شو نجیب لږ سره ناجوړه هم دی لږ زکام نو اوس یو څه دوا موام ورته راواخیستله نو ډاکټر صاحب په موټر کې دی خانزاد دې ته انتظار یو ډاکټر صاحب څنګه میلې ته اماده یې نوی ژوند څنګه دی نو دا د خانزاد ته ولاړو چې بس صرف دی دغه راوړي خیمه مالګه موږ راخیستې ده و مالګه مې راننیوله ستا د پښو سره د کچیر دا دې ګوره نه دا د شان موږ راوړي دي چای وینې ټوله شان مو راوړي دي پاته یو ډاکټر صاحب داسې خوند پر واخلي شام مکمل ته اشپزي وکړو بیا وروسته به وګورو څه خبرې دي چې شپه خیر کې ځي نو وځي له اشپزي ته د خیر سره خیمه مو ودروله یاران به سره معرفي کړو دغه خانزاد دی او دا زاید صاحب دی دا به مم زما سره ډېر 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 لیدلی زاید صاحب څنګه یې شپې ورځې بیخي زموږ سره ورکې دا ولې خانزاده ته څنګه یې په خیر یې شکر دی دا د وینې خانزاد صاحب بیاسې ونه وایه ورته وګوره منې مې که مې نه منې خو ښه د میلې ترموز مې نه دی راوړی زاید صاحب نو دا د میودانیو شام د کړي دي دې خواته بیا نجیب جان خو نو بیا تاسو ته در معلوم دی اوس دی د کار سړی دی دغه ده نجیب ډاکټر صاحب اوس بیا غورځېدلی ومه غوښې مینځي او دا زابل ولایت دی دلته موږ ناست یو نو بیا به وروسته خبرې سره کوو چې اوس یې وارې موږ لایټ برابر کړو لایټ بسم الله الرحمن الرحیم دا د زموږ اشپزي شروع شوه نجیب جان وینئ دا جګه ونه ته وګورئ دا شی نه خانزاده د اشپزي مسؤلیت ته یې راځه بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله نو چیش را پخې نن به دغه در پخته ښه غورمه به در پخه غورمه ده که د پیازه ده روش خو نو نسو ورته ویلی روش نسو ورته ویلی یا روش خو خالي پیاز ده خالي پیاز غواړي دا دې ټوله یاران ناست یا او بعد هم قرار شو زاید صاحب ته په دې پوه شوې باد قرار شو
خبر خو چې عربان رالو نجیب جان څنګه چای مې راوړي؟ چا دې بیخي ښایسته چای راوړی دی. الحمدلله ډېر ښایسته موسم دی، ښایسته فضا ده، ښایسته ملګري دي. زابل ولایت ښار ټوله تر موږ لاندې دی، ښایسته لګېږي. نو ما د نجیب دا فیصله سره وکړه دولته ته به سلاته وکړې. ما نو سلاته زه نه کوم، شیدې مې راوړې دي. نو وروسته کیدای شي د شیدو یو پروګرام هم سره ولرو. نو یخ خو بیخي نسته او باد هم کرار سو. دا د یاران د پاشپزي اخته دي. زموږ چې یو دانه مانده دی، دوه ملګري مو مانده دي، هغه ګروپ راوړي چې یو ګروپ ولګېږي. نو بیا به وروسته خبرې سره کوو. نو تاسو بلاګ تعقیب کړئ او دا زموږ په میله خوند را سره واخلئ. دا دی نجیب وینئ، نجیب دی. خو دا دانش دی د نجیب ورور. دا درې نفره نوي دي. دا خو پېژنئ، دا درې نوي عربان دي. کریمي صاحب چیرته ایښې ده؟ په خبر یې چپه ده، چپه ده، خولۍ چپه ده. خانزاد صاحب اشپزي څنګه ده؟ اشپزي خیر 15 ساعته وخت غواړي. سبا مازدیګر د پخیر، سبا جمعه ده. سبا ګوره اشر د برک نه سي. سبا د نجیب دی بامونه اړو. سبا موږ بامونه اړو. او دا ګروپ بیا دانش راوړی دی. دا دې مې ټوله مصروفه کړي دي په میوهدانیو. یوه ګټه راورسول د ساعت په رسي کې رسواړوئ. بیخي ډېر وخت پوښتنه ته زما هره ورځ ورته اندېښنه او مال دا به زه دغه کوم. دا دی زموږ اشپزي تقریبا پخه ده. خانزاده که دې خلاصوئ بیا ما ته ووایه، سمه ده؟ دا د نجیب جان مستې جوړوي. دا دی مینوالو ته بیا نجیب خان خو نه وینې؟ نجیب خو نو مینوالو ډېر ګران ده او نجیب دغه کاریګر سړی ده ماشاءالله. هلته ورته ګوره، هلته ګوره ولا لکه غواس یې لنګوي. غواس یې لوس. نور بیا دا دي یاران اخته دي په ګپه هغه ډاکټر سره. دا دی زابل ولایت. یاره کریمي صاحب زه خو دلته کښېنم. توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله. ولې خنزر واو بیخي ګلچین ده. پس لا خو لا ژوندۍ ده کې. یاره خوړې نه لا ده. یا اوبه ډېرې لري ورته وګوره. اوبه خوند ډېرې پاڼې دې کو چې غوښه وګوره. غوښه یې پخه ده، خو دا خو موږ څه دغه لیاب سیاوه لري چې څه دغه ورکې تروه ده؟ نه تروه خنزر ده. نه به یې تروه وه. اوس یې چولې ته کو دا اوبه به په وچ. اوس صحیح ده. دا دې یاران روش ته په تمه دي. روش بیخي وځنډېدی، اوبه یې زیاتې وې. خانزاده څنګه دا اشپزي څنګه ده؟ ښه ده انشاءالله. بس پر مخ روانه ده. ودغه اوس به کې وچ کو باندې روان. اوبه خو موږ نه دي وراچولې، موږ به نه دي وراچولې. درمیانه د پیاز اوبه وې. دغه ډاکټر صاحب دی. ډاکټر صاحب کمره تا ته متوجه ده. څه ویل؟ ولا بس انتظار کوو. روش باید پر کومه معده وخوړل شي؟ په تشه معده. دلته دغه پوښتنه وکړه. دانش روش باید پر څه رقم معده وخوړل؟ عرب یې؟ دا دی ماشاءالله ډوډۍ لکه تیاره سوه. هغه سالار څه سوه؟ هغه میلمه دی ول په میلمه کار کوو موږ. رد میلمه ده. خانزاده بسم الله الرحمن الرحیم. زه در سره لرې یم ماشاءالله. دا دې مستې دي. ډاکټر صاحب څنګه دا ګیلاس چې ما ته ولې راکړئ؟ څنګه ښایسته ډوډۍ مو خانزاده ماشاءالله راوړې. ولا د والي
ماشاءالله ماشاءالله داسې ورته وګوره یا دا سالار هم راست بچه دا نجیب والسلطه کوي یا نجیب زما شات خو پاته ده دا د خانزاده ماشاءالله زنده باد زنده باد ډېره مننه خانزاد صاحب هیله کوم هیله کوم په کوم الفاظو موږ ستا د اشپزي صفت وکړو هیله کوم ډوډۍ ته مې پرېږده هر وخت میله هر وخت مې نو خدای کیسه ده چې هغه نور ته تو وای کینګ څه وای هر وخت میله هر وخت مې نه کول په دا پوزیس بلډ پیشل به دا دی بالاخره وخت دی تقریبا 9:30 بجې نو هوا ماشاءالله ډېره ښایسته ده یخ خو ګر سره ستانه ده نه او د باندې ډېر یخ دی نو ځینې ملګري چې وو ډاکټر صاحب دا نورو نو هغو ته مو اجازه ورکړله ولاړله نو زه یم زاید صاحب دی نجیب دی خانزاد دی دا پاته سو یو سیستم چې پاته دی موږ شیدې هم راوړې دي نو د خیر سره شیدې دلې پخوو شیدې به سره نوشیجان کړو یو څه نور بنډارونه به هم سره وکړو دې ته مال هوا ډېره ښایسته ده داسې به وګرځېږو د باندې به یو کوچنک قدم هم وو د خیر سره نو تاسو یو ګړی را سره پاتې سئ بیا به وروسته انشاءالله خبرې سره کوو او ما خو بیا نبویداري په دې ځای کې ورسره کړې ده وینې یو بالښت مې نجیبه دلته ایښی دی یو مې تر رالاندې کړی دی د مځکې سم پورته یم نو ماشاءالله ډېر ښه خوند یې وکړئ اشپزي مې بیخي ښایسته وله ډېرې ګپې مو وکړې بیخي ساعت مو تېر سو نو ستاسو د تعقیب او زحمت څخه هم ډېره مننه هغه خو ډېر راپورته یې که څنګه ځای سات ماشاءالله نجیب جان دی چې د شیدې ورباندې کړي دي نو د شیدو مسؤلیت ما پر غاړه اخیستی و د روش د خانزاد صاحب چې ورته ښکاره کړه نجیب جانه شیدې مې دا رقم کړي اوس یې مکمل ایښومه او اوبه موبه ټولې ځینې باسمه خالي صرف شیدې پاته سي نو تاسو به تعقیب کړئ چې بیا خورو بیا به له خیره خبرې سره کوو څنګه دي خانزاد صاحب واه ماشاءالله بیا ودانۍ را پاته سوې وه نور مو ټوله شه یاره کوي صاحب بیخي ښایسته شیدې دي پکې زه به خوند وګورم ونیسه ویې ګوره بسم الله خوږوالی یې څنګه دی بیخي ښایسته دي بیخي نرمې دي ګلچین دي ګلچین دي خانزاد صاحب وبخښه نو دا دې وبخښئ تا پنډان یې بخښلي دي